अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अस्सलामुअलैकुम ग्रैंड मिनवाल फैज़ान गुलिस्तानी हज़ल पे हाज़िर मैं दोस्तों ऑल तासु दा वर्कआउट शांति क्लिप गोरी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने निभाने वालों में रखा है, फ़ायदा उठाने वालों में नहीं। نو دوستانو تاسو چې دینو دا ورکوټ شاندې کلیپ هم صحیح کړو نیلم ګل سره چې دینو په خې کې دا چې کوم ورکوټ ماشوم دی نو دا چې دینو په سوشل میډیا باندې ما دا ویډیو ډیر زیات صحیح کړل نو زیاتره کسان دا خبره کوي چې دا د نیلم ګل زوی شوی دی او مراد ولا طلاق ورکړی دی نو هغې نه باوجود چې دی نو د نیلم ګل دا زوی شوی دی نو دا څنګه چل دی نو زه دوستانو تاسو سره د نیلم ګل د دې زوی دا چې کوم ورسره په هغې کې ماشوم دی د دې فلحال دا پته نه لګي چې دا هلک دی او که جینۍ ده نو په هغې کې ماشوم اوچت کړی دی نو هغه چې دی نو لوبۍ لګیا ده نو بل خواته چې دی نو د دې یو بله ویډیو هم د ماشوم هغه راغلی د نیلم ګل چې دی نو په زانګو کې اچولي نو ولا زانګو له جوټې ورکوي نو دا په زانګو کې ماشوم ورسره پروت وي نو دوستانو زه به تاسو سره د دې ماشوم خبره به کوم په دې ویډیو کې نو خبره داسې ده دوستانو ما په خپله هم چې څه ټایم دا ویډیو صحیح کړه نو ما ته په خپله داسې ښکاره شو چې داسې راته معلوم شو چې څه پته لګي دا د نیلم ګل خپل زوی وي یا لورې ده نو ورکوټې شاندې ماشوم ورسره په هغې کې نو اصل حقیقت دا دی دوستانو دا چې کوم ماشوم دی دا د نیلم ګل خپل نه دی نو اوس زیاتره دوستان به دا تپوس کوي د ده خو چې دی نو یو ورور نو هغه هم چې دی نو خپل ځان وژلی دی نو د هغه هم تقریبا یو کال کېږي نو دوستانو خبره داسې ده څه پته لګي دا چې دی نو د نیلم ګل خورزه وي یا خوری وي د خور په بچو کې چې دی نو اوس پاتې شوه نادیه ګل د نادیه ګل هم چې دی نو بچي غټ دي نو د هغې لا تر اوسه پورې داسې بچی نه دی شوی پاتې شوه ریشم ګل نو ریشم ګل هم چې دی نو د هغې هم څه معلومات نشته د نیلم ګل چې کومه دریم نمبر باندې خورې ده نو دا د هغې چې دی نو بچی دی نو دی اوچت کړی دی په هغې کې نو هغې سره ټیک ټاک ویډیو جوړه کړې ده نو خلک چې دی نو دا سوچ کوي چې دا د نیلم ګل دی نو دا د نیلم ګل زوی نه دی دا چې دی نو نیلم ګل خپل خوری اوچت کړی دی خوری دی که خورزه ده نو دا هغه اوچت کړی دی ورکوټې ماشوم اوچت کړی دی نو هغې سره ویډیو جوړه کړې ده نو دوستانو دا نوې معلومات ما له خپل دوستانو سره شیر کوم که ویډیو کې مانه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان والسلام